السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، بله ورځ ما یو ویډیو اپلوډ کړی وه، تاسو څرنګه له فیسبوک نه روپۍ ګټلای شئ. صحیح ده. نو د هغې ویډیو دوم پارټ نن دغه ده. صحیح ده. په هغه ویډیو کې صرف ما تاسو درښولي ول چې له فیسبوک نه روپۍ ګټلې کېږي، او نن به طریقه در وښیم په څه طریقه باندې موږ ګټلی شو. صحیح ده. نو دغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل کروم ته. صحیح ده. که ویډیو لږ غټه سوه نو تاسو ټینشن مه اخئ، ولې نن زر شئ تاسو ته درښیم. صحیح ده. دلته به تاسو کروم ته ولاړ شئ او په کروم کې به فور میډیا. صحیح ده. دا به تاسو کلیک کړئ او د خپل موبایل چې کوم ده ډیسکټاپ سایټ به کوئ، یعنې د کمپیوټر سایز به پکې راولئ. صحیح ده. دلته به اوس ولاړ شئ تاسو فیسبوک میډیا هوم ته به ولاړ شئ. نو دلته به تاسو نور هم دا کوم سیټینګ چې ده، کوم شان چې ده، کوم شان چې مو ضرورت لرو هغه به تاسو ته هر شی در وښیم. صحیح ده. دغه بعد دلته لیکلي ارن منی فرام یوټیوب ارن منی فرام یور کنټنټ آن فیسبوک ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. په ګیټ سټارټډ سې کلیک کړئ. دلته مثال نور هم ډېر شان لیکلي دي، خو د موږ ضرورت نشته چې دغه شان ولولو، خو که تاسو غواړئ نو تاسو هر شی دلته لولولی شئ. دلته اوس یو لیکلی دی چک الیجیبلیټي، یعنې موږ به خپل ویډیو وګورو، خپل پیج به وګورو چې د موږ د روپیو ګټلو لپاره الیجیبل ده، یعنې روپۍ پرې ګټلی شو او که نه شو پرې ګټلی. صحیح ده. نو په دغه باندې به کلیک کو، چک الیجیبلیټي باندې. په چک الیجیبلیټي چې کلیک کو بیا به دلته موږ خپل پاسورډ ورچوو او یعنی آی ډي به خلاصوو. دلته ما آی ډي تر مخ خلاصه کړې ده. صحیح ده. تاسو چې کله په چک الیجیبلیټي کلیک کړئ لیکلی به یې لاګین. صحیح ده. په لاګین باندې به کلیک کړئ او خالي خپل د فیسبوک آی ډي به ور واچوئ. صحیح ده. نور به یو شی نه ورچوئ، خالي فیسبوک آی ډي به ورچوئ. نو د هغه بعد دلته ستاسو پیجونه راواړئ. صحیح ده. اوس دلته د ما یو پیج ده ټیکنیکل افضل، او د هغه لاندې لیکلی دی نوٹ الیجیبل، یعنې زه په دغه پیج باندې روپۍ نسم ګټلی. هغه په دغه باندې چې د ما 10,000 فالوورز نه دي پوره، د ما 3 منټه ویډیو چې کتلې سوي، یعنې 10 منټ چې ما ویډیو وي دي هغه نه دي پوره سوي، او مونټایزیشن الیجیبل یعنې مونټایزیشن د ما نه ده اون، او یور کنټري مای نوٹ کرنټلی سپورټډ. صحیح ده. دا ما په کوم ملک یم، په پاکستان کې دغه سیسټم لا نه را خلاص سوی، کار نه کړي. خو ما تاسو درښولي ول چې پاکستان افغانستان ضرورت نه لري، تاسو په هر ملک کې روپۍ پرې ګټلی سئ. هغه په دغه رقم باندې چې دا پیج به تایي، خو تو هغه سړی ایډمین که کوم سړی چې په بار ملک کې وي. صحیح ده. دلته اوس ما یو بل پیج ده موبایل معلومات په پښتو، دغه باندې چې کلیک کړم دغه هم نه ده الیجیبل. یو بل پیج و دلته پښتو معلومات افضل خانه کې، دا ما پیجونه د خلکو تر ښودلو لپاره جوړ کړي. مثال کله چې ما ویډیو جوړولې څرنګه به یو پیج جوړ کړو نو دا هغه پیج جوړې سوي دي، خو دا ما اصل پیج چې ده هغه ده ټیکنیکل افضل. تاسو هم لایک کولی سئ او شیر کولی سئ ملګرو سره. نو دلته مثال تاسو که ستاسو ویډیو 10,000 فالوورز یعنې لایکونه لري، او که ستاسو ویډیو 10,000 منټه کتلې سوی یي، نو تاسو نن له ننه چې په یو فیسبوک باندې روپۍ ګټلی سئ. صحیح ده. دلته دا یو دغه راځي به دا تاسو در وښیم چې دا کنټري کوم ملک چې دا دغه ملک کار ولې نه. صحیح ده. دلته اوس کته لیکلي د ملک نومونه چې کومو ملکو کې کار کوي، عربیک بنګال ښه دا خو لینګویج دی. دغه د کنټري اویلیبلیټي ارجنټینا، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، دا ټول نومان لیکلي دي. صحیح. برازیل، د هغه بعد انډیا کې هم شته، انډونیشیا کې هم شته، په ساوت افریقا، سنګاپور، سعودي عرب کې شته. سعودي عرب کې مثال پښتانه شته، هغه هم روپۍ ګټلی سي په اسانۍ سره، په خپله پرې ګټلی سي. په دوبۍ کې یعنې یو اے ای کې هم شته، ورې هم خلک په خپله روپۍ جنې ګټلی سي. صحیح ده. په خپله باندې ورایستلی سي. خو ما تاسو ته ویلي که تاسو په افغانستان، پاکستان، په بر هر ملک یاستئ هلته هم تاسو روپۍ جنې ګټلی سي. هغه په دغه رقم باندې چې مثال تاسو به د پیج ایډمین بل کوئ، تو به په خپله هم وې خو بل هم ایډمین کولی سي. صحیح ده. نو دلته تاسو خپل هر شی کتلی سئ. دا ما تاسو ته ویل بیا طریقه در وښیم چې دا جې به څرنګه راځي. دا به اول تاسو ولاړ سئ، دلته به دا فیسبوک فور میډیا به سرچ کړئ، د هغه بعد په ګټ سټارټډ کلیک کړئ.
په ګیټ سټارټډ چې کلیک کوئ چک الیجیبیلیټي باندې به کلیک کوئ په دغه باندې چې کلیک کوئ د هغه بعد به تاسو ته اپشن راسي لاګین صحیح ده ولې زه هلې به لاګین لیکلی وي دلته په لاګین باندې کلیک کوئ خپل آی ډي به ور واچوئ صحیح ده نور دورې به نه ځئ دا کوم شیان چې ما درښولي دلته به کلیک کوئ لاګین باندې چې کلیک کوئ خپل آی ډي به مې خلاص سي د خپل آی ډي دی نه فیسبوک به مې خلاص سي خپل آی ډي کې کوم پیجونه لیکئ ستاسو پیج وي نو هغه پیجونه به دلته راواړوي او تاسو ته به ووایاست چې دا پیج مثال سم ده که نه ده لا ستا پیج باندې پرې ګټلی سي او که نسي پرې ګټلی نو ګرانو ملګرو که مې دا ویډیو خوښیږي ویډیو لایک کړئ او که مې چینل سبسکرایب کړی نه چینل هم سبسکرایب کړئ ولې زه هر وخت داسې نوې نوې ویډیوې راوړم تر تاسو پورې او دلته مثال لکه څرنګه چې د یوټیوب سټوډیو ده دغه رقم باندې دلته مثال یوه کریټر سټوډیو ده دلته تاسو لایو هم کړای سئ ویډیو هم دلته اپلوډ کولی سئ نور هم ډېر شیان دلته ورکولی سئ صحیح ده مونټایزیشن چې دا هغه به دلته لیکلي وي چې مونټایزیشن کله ستاسو اون سي ستاسو د روپیو څنګ ته ډالر نشان راسي بیا تاسو دلته روپۍ پرې ګټلی سئ نو نن دغه معلومات اوس تاسو هم درکړو د نورو معلوماتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو خوښیږي لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغه هم فایده ترې نه واخلي ډېره مننه د الله په امان